السلام علیکم ویلکم ټو امید کمپیوټر لرنینګ اکیډمي. نن راځو موږ تاسو د HTML سٹارټ الو. موږ تاسو ګورو چې HTML څه ته وایي او HTML موږ تاسو د څه لپاره یوز کولای شو. موږ تاسو د HTML بیسیک کلاس ته فرش کلاس ته او په دې کې موږ تاسو باید چې هر ویډیو هر لیکچر خو په غور سره خو په اطمینان سره واورئ، خو په اطمینان سره وګورئ. او موږ امید لرو تاسو زموږ د ویډیو زموږ د لیکچر نه تاسو یو څه زده کړئ. راځو موږ تاسو د HTML سٹارټ الو. HTML لپاره زه چې کوم یوز کوم، زه سبلایم ټیکس یوز کوم. سبلایم ټیکس یوز کوم. راځم دلته زه نیو کلاس نیو فایل عالم نیو فایل کې دا زه سیو کوم. کنټرول اس باندې سیو کوم. دومره صبر کوئ، تاسو بیا کنفیوز کیږئ او تاسو بیا سبلایم ټیکس ما یوز کوئ. تاسو چې کوم یوز کوئ هغه به آلریډي تاسو په کمپیوټر کې یو پیډ لرئ، نوټ پیډ لرئ، هغه تاسو اوپن کړئ. نوټ پیډ دا چې کوم موږ تاسو سره دی یو دم داسې موږ تاسو سره په دې کې موږ تاسو ټیکسټ په دې کې موږ تاسو کوډینګ کولی شو. دا به تاسو په خپل لیپټاپ یا خپل پی سي نه به اوپن کړئ او په دې کې به موږ تاسو خپل کوډینګ کوو. زه به خیر د سبلایم ټیکس کې کوډینګ کوم او تاسو په دې کې کوډینګ کوئ. تاسو ولې په دې کې کوډینګ کوئ؟ په دې کې ځکه تاسو فریش یې، تاسو نیو سټوډنټ یې او په دې کې تاسو په دې وجه کوډینګ کوئ چې کم ټیکس او کم کوډینګ چې موږ تاسو کوو کنه په هغه باندې تاسو باید پریکټس وشي. که بار تاسو په هغې باندې پریکټس وکړئ، ریپیټ شي یا ورډز تاسو په ذهن تاسو مایند کې کینی، بیا به هغه ورډز تاسو نه هېرېږي. نو بیا که تاسو سبلایم ټیکس یا بل کوم داسې بل اپلیکیشن یا داسې بل میتډ وي هغه تاسو یوز کولی شئ. ډېر دغه شته، خو زه فلحال چې کوم یوز کوم سبلایم ټیکس استعمالوم. او دا موږ تاسو HTML ګوره د څه دپاره یوز کېږي. HTML کوم مخفف شارټکټ چې دی که نه، هایپر ټیکس مارک اپ لینګویج دې کې موږ تاسو څه کولی شو؟ په دې کې موږ تاسو ګورئ یو سټرکچر ډیزاین کولی شو، یو ویب سایټ یو ویب پیج که موږ تاسو سټرکچر کریټ کوو په هغې کې موږ تاسو کوډینګ کوو، د هغې سټرکچر موږ تاسو کریټ کولی شو. لکه دې چې کوم سټرکچر دی د ګوګل، دا موږ تاسو سره په HTML کې کوډینګ شوی دی او موږ تاسو دا جوړ کړی دی. داسې د بل چا به خپل ویب پیج وي، د چا به ویب سایټ وي چې څومره هم دغه دي که نه، موږ تاسې په کوم کې دا کریټ کړي، دا موږ تاسې سټرکچر چې کوم دی موږ تاسې په HTML کې ډیزاین کړی دی. او بیا چې موږ تاسې هغې ته ډیزاین ډیکوریټ کوو، بیا موږ تاسې CSS داسې بوټسټریپ PHP جاوا سکرپټ دا بیل کوم دغه دي موږ تاسې به عام یوز کوو. فلحال موږ تاسې کار کوو په هغه HTML کې، موږ تاسې د HTML نه کار الو. HTML ما خو درته وویل چې HTML هایپر ټیکس مارک اپ لینګویج مخفف دی او دې کې ګورئ موږ تاسې ټیکس استعمالوو. ټیکس چې کوم دي که نه، دا به موږ تاسې ټول کوډینګ په ټیکس باندې اوپن، دا به بالکل نه هېروئ. ټیکس دا چې کوم دي که نه، دا ټیکس دا به بالکل نه هېروئ. مختلف ټیکس دي موږ تاسو سره مختلف ټیکس دي. پیراګراف دی، هیډ لاین دی، د هیډر دی، دا ډېر مختلف بار دی. داسې بیسیک چې کوم دي دا موږ تاسې ډېر زیات یوز کولی شو او دې نه موږ تاسې خپل کار خپله پیدا الو. زموږ چینل که تاسو سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ، ملګرو سره یې شیر کړئ او موږ امید لرو چې تاسو زموږ د ویډیو زموږ د لیکچر نه تاسو یو څه زده کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ. او راځم زه خپل فایل دی دا زه سیو کوم. زه په کنټرول اس سره هم دا سیو کولی شم او دلته هم راتللی شم. زه خپل چې کوم په دې کې زه کوډینګ کوم، کوم کار کوم، باید زه ځان له سیو کوم. first.html دې ځای ته به راځو. دې ځای کې سوچ وکړئ. ګورئ دا چې کله تاسو خپل کوډینګ خپل فایل تاسو سیو کوئ، د فرست تاسو خو نوم ورکړو که نه، د خپل نوم نه بعد چې تاسو کوم نوم هم ورکوئ، دلته خو ما فرست نوم ورکو بیا مې ډاټ HTML د ډاټ HTML چې کوم دی که نه
د HTML چې څومره لیکچر څومره کوډینګ تاسو سیو کوئ په خپل پی سي کې یا په خپل لپټاپ کې تاسو به د HTML دا ضرور د فرست نیم نه بعد ډاټ HTML دا به تاسو یوز کوئ. که چیرې تاسو یوز نه کوئ تاسو چې کوم کوډینګ دی هغه نشي سیو کېدلی. زه راځم دا په ډیسکټاپ باندې سیو کوم. دا ما سیو کو او دلته has changed somebody want or you know زه راځم دا ما یو کېدو چې سټرکچر دی هغه ما ولیکلو. ما خو ډایرکټ ما سره خو ډایرکټ راغلو او تاسو سره هم راځي چې صرف فسټ تاسو پیله نه سیو کوئ تاسو سره هم دا کوډ په خپله راځي اټومیټیکلی راځي. زه دا دې ځای نه میټوم. دا مالا هېڅ ضرورت یې نشته دی. دا هم میټاو کوم. راځم دې ته موږ تاسو چې کوم بډي ده کوم سټرکچر دی همدا دی. دا د HTML دی. ګوره HTML موږ تاسې یو ټیک دی. HTML چې کوم دی موږ تاسو په یو ټیک کې بند کړی او د کم ټیک چې تاسو سٹارټ کړئ ټیک به تاسو دوباره کلوز کوئ هم. لکه HTML دلته موږ تاسې سٹارټ اخیستی دلته موږ کلوز کړی دی. موږ کلوز کړی موږ د څه سره موږ تاسو باید کلوز کو. دا چې کوم سلیش دغه دی که نه دا به باید موږ تاسو ضرور دا به تاسو لیکئ. که دا دغه نه کوئ تاسو سره د ټیکس چې کوم دی دا به د کلوز کېدو نشان دی. دا به خامخا کلوز کوئ. دلته موږ د HTML والا دغه کړی دلته موږ هیډ دی هیډ والا دغه کړی. ټایټل موږ دلته ډایرکټ ټایټل والا هم دلته کلوز کړی دی. بډۍ والا موږ تاسې چې کار کوو په بډۍ کې به کوو چې څومره هم کار دی موږ تاسې دې ځای سره کار دی. او راځو دلته ټایټل کې تاسو یو نوم ورکولی شئ. زه نوم ورکوم فسټ کلاس ورکوم او راځم دلته صرف نن موږ تاسې دومره وایو چې موږ تاسې دا چې کوم څه دپاره یوز کوو موږ تاسو بډۍ کې نور څه کار کړی شو. صرف نن دومره تاسو زده کړئ چې دې کې موږ تاسې بډۍ کې ګورئ موږ تاسې یو هیډ الو یا پیراګراف الو. پیراګراف هم واخیستی شئ پی به راوالو. دا به تاسو کلوز کړئ. دا به کلوز هم کوئ. دا موږ کلوز کوو او دلته راځو په پیراګراف کې دننه تاسو لیکئ. زه به ولیکم چې ویلکم ټو امید کمپیوټر اکیډمي. صرف کمپیوټر اکیډمي به ولیکم اکیډمي صرف دومره به ولیکم. راځم زه دا سیو کوم کنټرول ایس باندې زه دا سیو کوم. که چیرې تاسو دې باندې سیو کولی هم شئ او دلته دې نه هم راتلی شئ ډایرکټ سیو یې کړئ. دا تاسو سیو کو او راځو موږ دلته ګورو چې ودرېږه زموږ دا چې کوم کوډینګ مو وکړو دا موږ تاسو سره کریټ شوی دی او که نه موږ تاسو به راشو دلته فسټ به چې کړو فسټ دی موږ تاسو سره راغلی دی. هلته چې کوم رایټینګ ما کړی ویلکم ټو امید کمپیوټر اکیډمي دا موږ تاسو سره راغلی دی. او بیا راځو موږ تاسو به چې بیا که نور کلاسز چې کوم دي موږ تاسو بیا ګورو چې دې ته موږ تاسو څنګه ډیزاین ورکولی شو د سایز د فونټ څنګه موږ تاسو چینج کولی شو. په دې کې موږ تاسو ډېر زیات کار کوو او د موږ تاسې دې نه موږ تاسې پیدا الو په ښه طریقه سره به استعمالوو. او که چیرې تاسو ته بیا هم څه پرابلم څه مشکل مخې ته راتلو موږ سره بیا هم خپل کمنټ موږ ته پرېښی شئ. موږ انشاءالله په آینده کې په هغې باندې به تاسو له ویډیو جوړوو. موږ سره پاتې شئ. د الله حافظ.